الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. زمري محترم ورونو دا درس ډیر زیات مهم او ضروری دی. په دې کې مونږه هغه مسایلو ته اشاره کوو مختصر چې هغه عقیدی پورې تعلق لري او هر یو مسلمان له هغه پیژندل ضروری دي. اولنۍ مسله چې دا هغه د توحید ده. توحید څه ته ویل کیږي او د دې اقسام څه دي؟ توحید ویل کیږي یووالي ته الله سبحانه وتعالى یو ګڼل، دې ته ویل کیږي توحید. او بیا د دې درې اقسام دي. اولنی قسم چې دی توحید ربوبیت، الله سبحانه وتعالى په خپلو ټولو کارونو کې یو ګڼل، لکه پیدا کول، مړه کول، رزق ورکول. دا کائنات چا پیدا کړي؟ دا الله سبحانه وتعالى. دا ځمکې او اسمانونه، نو په دې خپلو ټولو کارونو کې چې الله سبحانه وتعالى یک یوازې ګڼل. الله سبحانه وتعالى په دې ټولو کارونو کې هیڅ چاته هم محتاج نه دی. دویم چې دی هغه توحید الوهیت، الله سبحانه وتعالى په عبادتونو کې یو ګڼل، چې څومره عبادتونه دي، که هغه مونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که سجده ده، که طواف دی، که قربانی ده، که نظر دی، که دعا ده، د عبادت چې څومره اقسام دي، دا صرف او صرف د الله سبحانه وتعالى د پاره کول، او په دې کې چې دی د الله سره څوک شریکول نه. دې ته ویل کېږي توحید الوهیت. او د ټولو پیغمبرانو دعوت چې دی هغه همدې توحید ته و، چې الله سبحانه وتعالى ځان له راوبري او د هغې عبادت وکړي. هغه رب چې د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي، تاسو پیدا کړي، د ټول مخلوقات یې پیدا کړي، نو هغه د دې مستحق دی چې یوازې د هغې عبادت وشي او د هغې سره څوک شریک جوړ نشي. دریم چې دی محترم هغه توحید اسماء او صفات. دې ته ویل کېږي هغه نومونه او صفتونه ثابتول کوم چې الله سبحانه وتعالى ځان دپاره ثابت کړي په قرآن کریم کې، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى دپاره ثابت کړي په صحیح احادیثو کې، بغیر د تأویل او تعطیل او تشبیه او تکییف نه. د توحید اهمیت چې شی د دې ګټه څه شی ده؟ الله سبحانه وتعالى فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان راوړي او بیا د خپل ایمان ګډوډ کړی نه په شرک سره، نو دیو دپاره چې دی سلامتیا ده، دیو دپاره امن دی په دنیا او آخرت کې. نو هغه خلک چې هغې د الله سبحانه وتعالى په وحدانیت باندې عقیده لري، نو هغې ته به په دنیا او آخرت کې چې دی امن او سلامتیا وي. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې ملاقات وشي د الله سبحانه وتعالى سره په داسې حالت کې چې هغه سره شریک نه وي جوړ کړی، نو د انسان به جنت ته داخلیږي. او که چېرته یو کس د الله سبحانه وتعالى سره په داسې حال کې ملاقات وشي چې هغه په دنیا کې د الله سبحانه وتعالى سره شرک کړی، شریک یې جوړ کړی، نو د انسان به جهنم ته داخلیږي. محترمو، شرک چې دی هغه څه ته ویلی کېږي؟ شرک چې دی هغه د توحید ضد دی. شرک اکبر دې ته ویل کېږي چې الله سبحانه وتعالى سره یو څوک یا یو څیز برابرول په هغه څیزونو کې چې هغه خاص دي د الله سبحانه وتعالى دپاره، لکه دا د توحید درې اقسام چې مخکې ذکر شو، په کارونو کې، په عبادتونو کې، او دغه رنګې په اسماء او صفاتو کې. په دې کې الله سبحانه وتعالى سره بل څوک شریکول، بل څوک برابرول، برخدار او حصهدار ګرځول، دې ته ویل کېږي شرک اکبر، چې په دې سره انسان د اسلام نه خارجېږي. که د انسان د شرک په حالت کې مړ شي، نو الله سبحانه وتعالى دته کله هم بخنه نه کوي. الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى کله هم بخنه نه کوي هغه چاته څوک چې د الله سبحانه وتعالى سره شریک جوړي، شرک کوي. ويغفر ما دون ذلك، او الله بخنه کوي غیر د دینه نورو بندگانو ته کوم نه چې ګناهونه کېږي، چاله چې وغواړي، نو الله سبحانه وتعالى هغه انسان ته د هغې ګناهونه بخي، خو سوا د شرک نه. شرک یو داسې قبیح عمل دی چې الله سبحانه وتعالى انسان ته کله هم نه بخي چې کله انسان په شرک باندې مړ شي. بل محترمو، د توحید عقیده د دې فایده دا ده چې کله انسان په زړه کې ذره ایمان وي او د چې دی دا کلمه ویلي لا اله الا الله، چې دې معنا ده نشته لایق د عبادت غیر د الله نه، نو دا انسان به خامخا چې دی جنت ته داخلیږي.
مسلمان چې دی هغه په 3 طریقو سره جنت ته داخليږي. اوله طریقه دا ده چې کله یو انسان په دنیا کې ځان د لویو ګناهونو نه او د وړو ګناهونو نه چې ځان بچ کړی وي او د ملاقات د الله سبحانه وتعالى سره په داسې حال کې وشي چې دا د ګناهونو نه پاک وي. کوم ګناهونه شوي نو د په دنیا کې توبه ایستلې د هغې نه او نیک عملونه یې کړي نو په هغې سره د ګناهونه معاف شوي نو دا انسان به ډایرکټ شي جنت ته داخليږي. دویم قسم هغه خلک دي چې هغې نه کبایر شوي غټ ګناهونه ترې نه شوي نو په دې کې چې دی بیا دوه قسمه خلک دي. یو هغه چې الله سبحانه وتعالی به ورته بخښنه وکړي نو دوی به هم چې دی د الله په رحم سره جنت ته داخل شي. او دویم قسم هغه خلک دي چې هغوی به د خپلو ګناهونو جزا چې دی هغه ویني جهنم ته به ځي نو چې کله پاک شو د ګناهونو نه نو هغې نه پس به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي. دا اله چې کله د ایمان او عقیده وي د الله سبحانه وتعالی په توحید باندې په وحدانیت باندې او د ده په زړه کې ذره ایمان وي دا انسان به الله خامخا راوباسي د جهنم نه او جنت ته به داخلوي. بل محترمو چې هغه ډېره ضروري مسله ده چې دې وخت کې ډېر خلک هغه په دې کې اخته دي هغه د ماشومانو لاسونو ته یا د غټانو لاسونو ته چې دی تارونه اچول او یا کړۍ اچول د دې لپاره چې دیو نظره نشي او یا دا عقیده ساتل چې دا تارونه او دا کنجکې او دا کړۍ چې دی دا منع کوونکي دي مرضونو لره او تکلیفونو لره او یا دا انسان ته نفع او فایده ورکوي نو دا دوه قسمه چې دی د دې احکام دي محترمو. اول دا که چېرته د انسان دا عقیده لري چې دا صرف سبب دی او نور نفع ورکول او یا ضرر دفع کول دا الله سبحانه وتعالی کوي نو په دې کې حالت کې هم د انسان چې دی په شرک اصغر کې واقع کیږي په وړو کې شرک کې. او که چېرته د انسان دا عقیده لري چې دا څیزونه به ذاتي خود چې دی انسان ته نفع ورکوي او یا انسان نه چې دی ضرر دفع کوي نو د انسان چې دی په لوی شرک کې واقع کیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي قل أرأيتم إن تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. أي که چرته زه یو بنده ته د ضرر اراده وکړم نو داسې څوک شته غیر د الله نه چې هغه د دې نه دا ضرر دفع کړي؟ نشته دی. او یا زه چاته د خیر اراده وکړم د رحمت اراده وکړم نو څوک داسې شته چې د ده نه چې دی دا رحمت منع کړي دا خیر چې دی دا منع کړي؟ نه هیڅوک نشته دی. نو دا ضرر دفع کول خیر رسول نفع ورکول دا الله سبحانه وتعالی ځان دپاره خاص کړه نو په دې کې چې دی بل څوک یا بل څیز شریک کول د الله سره نو دا انسان چې دی په شرک کې واقع کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیده چې د هغې په لاس کې داسې کړۍ وه نو وی فرمایل ورته دا څه شی دی؟ نو هغه وفرمایل ای د الله نبي دا د وهم د وجې نه ما اچلې ده وهمي بیماري راته ده. نو د الله نبي ورته وفرمایل وایي دا شی چې دی هغه د لاس نه لرې که نه ډېری مګر دا ته د وهم نور هم زیاتی. او بیا ورته وفرمایل که چېرته په داسې حالت کې به تا باندې مرګ راشي چې دا ستا په لاس باندې نو ته به کله هم کامیاب نشې. نو د دې څیزونو نه چې دی محترمو هغه خپل ماشومان او خپل هم چې دی د دې نه ځان ساتل پکار دي. بل محترمو چې ډېره ضروري مسله ده هغه د توسل. توسل دې ته ویل کېږي الله سبحانه وتعالی ته ځان په نیک عمل باندې نږدې کول او یا خپل نیک عمل چې دی الله سبحانه وتعالی ته وسیله کول. خو په دې کې چې دی بعضې شرعي طریقې دي او بعضې چې دی هغه شرکي طریقې دي او بدعي طریقې دي. نو د دې پېژندل چې دی هغه ډېر زیات ضروري دي. شرعي طریقه دا ده 3 طریقې دي. اوله چې کله انسان خپل نیک اعمال چې دی هغه الله سبحانه وتعالی ته وسیله کړي چې ای ربه ما دا نیک عمل کړی دی ستا دپاره مې کړی دی ستا د رضا لپاره مې کړی خاص د دې په وجه ماته دا فایده راکړي یا ما دا ضرر چې دی هغه دفع کړي. یو دا قسم شو. دویم چې دی یو انسان هغه الله ته د الله ښایسته نومونه او صفتونه وسیله کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله دپاره ښایسته نومونه دي اوچت صفتونه دي فدعوه بها نو الله چې دی په دغه اسماء او په دې صفاتو باندې راوبلئ. نو چې کله دعا کې نو الله ته دغه د الله ښایسته نومونه او صفتونه چې دی وسیله که او دا هم شرعي طریقه ده. دریم چې دی محترمو هغه دا دی چې یو نیک انسان چې هغه ژوندی وي موجود وي نو هغه هم الله سبحانه وتعالی درته
وسیله کولی شي. بدعي طریقې دا ده چې هغه عامه شوې ده اوس په خلکو کې، لکه ځینې خلک چې دی هغه داسې دعا کوي چې ای الله ستا د نبي په وجه باندې چې دی ماته دا راکړي یا ما د دې مصیبت نه وساتي، یا د والدینو په وجه باندې، یا چې دی د فلان په وجه باندې او فلان په وجه باندې، نو دا چې دی بدعي طریقه ده. په قرآن او سنت کې چې دی بالکل مثال نه دی موجود، د صحابه کرامو په عمل کې دی مثال نه دی موجود، نو دې نه چې دی ځان ساتل پکار دي. عمر رضی الله عنه چې دی هغه د استسقا لپاره دعا غوښتله، نو وی فرمایل ای الله مخکې ستا نبي موجود و، نو موږ به چې دی هغه تا ته وسیله کوو، نو تا به موږ باندې باران راوروو. نو اوس چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تره عباس رضی الله عنه تا ته وسیله کوو. نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې عمر رضی الله عنه چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته لا نه دی چې هغه الله ته وسیله کړی و، یا داسې دعا هم ونه کړه چې ای الله د دې نبي په وجه باندې موږ باندې باران راوورې، بلکې عباس رضی الله عنه چې د هغه تره و ژوندی و، نو هغه الله سبحانه وتعالی ته وسیله کړه. بله چې کومه شرکي طریقه ده هغه دا ده چې کله انسان مړي هغه وسیله کوي، او د دې انسان د عقیده او د ګمان وي چې دا مړي چې دی دا فایده هم ورکولی شي انسان ته، ضرر هم ورکولی شي، او دا اورېدل کوي او زما مشکلات او زما کوم مصیبتونه چې هغه دا ختمولی شي. نو په دې حالت کې چې انسان په شرک کې واقع کیږي، نو دې نه چې هغه ځان ساتل پکار دي او دا پیژندل پکار دي. دغه رنګ محترم بل هغه دعا چې ده او استغاثه دا عبادت دی، نو دا به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی نه غواړي. د مخکنی مشرکانو او د اوسنی مشرکانو منځ کې فرق هم دا دی چې دا اوسنی مشرکان چې دی دا ډیر سختی په شرک کې د مخکنی مشرکانو نه. مخکنی مشرکانو باندې چې کله مصیبت رااله او تکلیف کې بو، نو هغه به صرف او صرف الله سبحانه وتعالی را بله، خپل بوتان او خپل چې کوم د دیو معبودانو نو هغه به نه را بله، بلکې الله سبحانه وتعالی ته به رجوع کوله. خو د اوسنی زمانه کې مشرکان چې دي هغه په سختي او په اسانتیا دواړو کې چې دی شرک کوي، او دواړو کې چې خپل معبودان باطل معبودان چې دی هغه را بلي. څوک چې دی هغه چغې وایي چې یا شیخ عبدالقاهر جیلانی را ورسیږي، څوک چې دی پیر بابا ته چغې وایي، او څوک چې دی یا علي مدد وایي، او څوک چې دی غوث اعظم په تکلیفونو کې، نو دا ټول چې دی دا په شرک کې راځي. نو استغاثه چې ده، دعا چې ده، دا به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی نه کې. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله سبحانه وتعالی نه ما سوا خلق مرابلي غتیزونه مرابلي چې هغه نه در فائدې در رسولې شي او نه ته نفع در رسولې شي. بل چې محترم او هغه شفاعت دی. د مسلمانانو به د عقیده چې شفاعت دا خاص دی د الله سبحانه وتعالی پورې، دغه ملکیت او دغه په اختیار کې دی. الله سبحانه وتعالی د اجازت نه بغیر هیڅ څوک د چا شفاعت او سفارش نشي کولای، که هغه نبی دی، که ولی دی، که عالم دی، که قاری دی. الله فرمای ولا يشفعون الا لمن ارتضى قل لله الشفاعة جميعا. نو شفاعت چې دی هغه به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی نه غواړو، ځکه د هغه په اختیار او د هغه په ملکیت کې دی. بیا په دې شفاعت کې چې دی درې ډلې دي. یوه ډله چې دا محترمو هغه ده چې بالکل د شفاعت د انکار کړی دی، هغه یهود او نصارا او دغه رنګ خوارج، هغه چې هغه په ګناهونو باندې مسلمانان چې دی هغه تکفیروي. اوله ډله دغه چې شفاعت د مکمل انکار کړی دی. دویمه ډله چې دا هغه شفاعت ثابتوي لیکن په دې کې چې دی غلو کړی ده. شفاعت چې دی د اولیاءو دپاره او د نبیانو دپاره چې دی هم ثابت کړی دی. او درېمه ډله چې دا هغه اهل سنت والجماعت ده چې هغه شفاعت ثابتوي او دا د الله سبحانه وتعالی اختیار او ملکیت ګڼي، او چې کلم دیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت غواړي، نو په دې الفاظ باندې د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوي چې ای رب ستا د نبی شفاعت چې دی هغه مونږ ته را نصیب کا. نو مسلمان چې کله هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت سوال کوي، نو هغه به د الله سبحانه وتعالی نه کوي، ځکه دا د الله سبحانه وتعالی په ملکیت او د هغې په اختیار کې دی. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. او الله سبحانه وتعالی د چا نه راضي کیږي؟ هغه خلکو نه چې هغه د رسول په طریقه پسې رواني، د هغه د رسول تابعداري کوي. مسلمان لا داسې نه دي پکار چې هغه شفاعت د نبي یا ولی نه وغواړي او په دې الفاظو باندې چې
اے رسول الله زما شفاعت وکي، اے نبی اے پیغمبره زما شافع شي. نو په قرآن او سنت کې د دې بالکل هیڅ مثال نه دی موجود. نه صحابه کرامو چې دی داسې الفاظ هغه استعمال کړي دي. نو دې الفاظو نه چې دی ځان ساتل پکار دي، او چې کله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت غواړي نو هغه د الله سبحانه وتعالی نه غواړه چې هغه د هغې مالک دی او د هغه په اختیار کې دی.